چا انګلیش نه وي زده نو دا ویډیو ستاسو دپاره ده. کله څوک هم موږ ته یو خط راولېږي په واتساپ کې، انسټاګرام کې، یا همداسې سکرین باندې کوم یو خط وي نو موږ پرې نه پوهېږو چې هغه په انګلیسي ژبه کې، په دوج کې یا په اټلي کې وي، هر یوه ژبه وي او موږ پرې نه پوهېږو او غواړئ چې خپلې پښتو ته یا کومه ژبه چې ستاسو وي هغې ته یې واړوئ، ډایرکټ تاسو ته ټرانسلیټ کړي یا چې څنګه کلیک کړي او ټرانسلیټ شي. څنګه کېږي نو دا به چې پلسټور نه به ډاونلوډ کوئ سویفټ ټرانسلیټ یا چاټ ټرانسلیټ پر واتساپ، دا به ورکوي. داسې یو اپلیکیشن به راشي نو دې کې دلته به تاسو لاړ شئ خپله ژبه به سلیکټ کړئ چې تاسو کومه خپله ژبه ده. نو اولنۍ دا ده چې مای لینګویج پښتو، او دې خوا چې کومه لینګویج ته غواړئ چې ټرانسلیټ کړي، کومه ژبه ته غواړئ ټرانسلیټ کړي، نو دا درې اپشن څه دي دا به ان وساتئ. دا څنګه ان وساتئ وګوره دلته درته یو شی راغلی نه دا اپشن شین وګوره ان دا وګوره ان دا به ان وساتئ. دا زه انسټاګرام ته لاړ شو ته وګورو هلته څه شی ټرانسلیټ کوي او که نه. اوس دا وګوره جرمني لارجسټ یونیورسټي آفرز، اوس دا په دې باندې موږ نه پوهېږو چې دا انګلیسي ده نو دلته به په دې باندې داسې زور ونیسئ. وګوره د المان تر ټولو لوی پوهنتون د زده کوونکو لپاره په انګلیسي کې دا وګوره دا ټول هر شی پکې تاسو ته ټرانسلیټ کوي کوم خط چې ده په عکس هم ډایرکټ باسره شي. دې باندې به ډایرکټ همداسې ووهئ او چې کله ته ټرانسلیټ کوې نو داسې بیا راکش کړي، بیا دغه کې ودې نه عکس وباسو. اوس ګوره عکس وباسه خپل هلته وګوره خپله لاړ شي ټرانسلیټ دلته نه ده اوکې باندې ووهئ. دا وګوره ودرېده تا ته خپله ټرانسلیټ کړه دا کوم انګلیسي کې چې مخکې لیکلی و نو دی تا ته ډایرکټ خپله پښتو ته واړوو. اوس که چاته دا مشکل وي او ستاسو ملګرو ته هم دا مشکل وي نو هغې ته ویډیو ولېږئ او د نورو ښایسته ویډیوګانو دپاره فکس په ضابط سره اوسېږئ. السلام علیکم.